چې زه حکومت ته دا حق نه ورکوم چې د قبایلو مشورې نه بغیر چې ریفرنډم وکړي فاټا عوامو نه تپوس وکړي په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې ټولو نه ګرانه او سخته مطالبه ده د اسلام مطالبه ده او چې په پښتونخوا کې کوم وسایل دي په هغې باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ده نه امریکې ته اجازه شته چې ما اجازت نه بغیر ما وسایلو ته لاس واچوي او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې هغه په زور جبر باندې زما په وسایلو باندې قبضه وکړي وینه به زما توی شي لیکن د ظالم نوم به ستایي په تاریخ کې د قاتل نوم به په تاریخ کې ستایي دا خاوره زما ده انشاءالله په دغه پاکستان خاورې باندې به موږ د خپلو حقوقو جنګ کوو صدق الله العظیم ډېرو درنو قدرمنو شملورو پیاوړو پښتنو ورونو حضرات علماء کرام په سټیج باندې ناست د قومونو مشران ما دپاره دا یو اعزاز ده چې د پښتونخوا او د قبایلو د درنو مشرانو په دې جمع کې او په دې جرګې کې له تاسو سره شریک یم دې کې هیڅ شک نشته چې د پښتنو له روایاتو سره مناسب همیشه د دوی جرګې کېږي او پښتون واحد قوم ده چې که دوی اسلام قبول کړی ده هم په جرګه یې قبول کړی ده او په پښتون کې کافر نشته دا یو ډېر غیرتي قوم ده او زموږ د سیاست د پښتو مشران که دوی جرګه راغواړي دا هم په موږ ټولو باندې په پښتنو باندې یو احسان ده موږ هغو ټولو جرګو ته د قدر په نظر ګورو خو زه په خپله تقریبا له 12 کالو نه په تسلسل سره تاسو په جرګو کې شریک یم او د ستاسو د جرګې میلمستیا اعزاز الله مونږ ته راکړی په یو وخت کې چې کله د فاټه د انضمام مسله وه بحث خدا کیږي چې دا د انضمام په حق کې و او دا د انضمام مخالف و
موږ ته دا نسبت کېږي چې دوی د انضمام مخالف وو. خو زه ریکارډ صحیح کوم، موږ د انضمام مخالفت نه ده کړی، اصل مسئلې باندې لږ ځان پوه کوي چې زه حکومت ته دا حق نه ورکوم چې د قبایلو مشورې نه بغیر د فاټا انضمام وکړي. زه څوک یم چې د فاټا د خلکو مشورې نه بغیر د انضمام مخالفت کوم؟ ما په خبره پوه شوئ؟ د هغې جرګې هغه مکمله جرګه چې په حیات آباد کې وه او 4,000 قبایلو په هغې کې شرکت وکړ. دا خان مرجان خان ناست ده، د اولې ورځې نه موږ په یوه جرګه کې شریک یو، نور مشران هم ناست دي. په هغې کې خبره دا شوې وه چې قبایلو ته حق ورکوي چې د خپل سیاسي مستقبل فیصله په خپله وکړي. که قبایلو انضمام خوښ وي چې انضمام وشي، که هغو دغه موجوده پوزیشن د FCR دا خوښ وي چې په دغه قایم شي، او که دوی فاټا مستقل صوبې مطالبه کوي، دا هم د دوی اختیار ده، موږ به د دوی په اختیار باندې فیصله کوو. لہذا لږ خپل ریکارډ صحیح کوي چې زموږ مدعا څه وه او سم ته جوړ کړل. اوس خبره حالاتو ته سپارلی شوه. موږ خپل رای وه، یو خبره مو وکړله، اوس چاته پیغور نه ورکوو په دې چې تا یې حمایت کړی و یا تا یې مخالفت کړی و. چې تا یې حمایت کړی و اوس راته وښایه کومه ښېګړه دی پکې مونږ ته. پښتون چاته پیغور نه ورکوي. د رای خبره وه، هر سړي ته د خپل رای حق و، او دا مطالبه یقینا جرګې کړې وه چې ریفرنډم وکړئ، فاټا عوامو نه تپوس وکړئ چې عوام هر څه غواړي، فاټا عوامو فیصله به مونږ ته قبولوي. خو حکومت یو فیصله ویې کړه، د قوم، د ملک او د وطن په خپل نظام باندې، په خپلو حکومتونو باندې اولنی حق هغه د امن ده. د قبایلو د رای او د قبایلو نه تپوس بغیر چې کومه فیصلې وشوې، هغې اوله تقاضا دا وه چې هلته به امن وي. د امن معنا څه ده؟ امن معنا د انساني حقوقو تحفظ ده. چې امن وي نو د هر سړي ژوند به محفوظ وي. چې امن وي د هر سړي عزت او آبرو به محفوظه وي. چې امن وي د هر سړي مال ملکیت به محفوظ وي. نن چې تاسو موږ ناست یو دغه جاړو چې د هغه انضمام اوله تقاضا ابتدا چې له امن نه به کېدله او بیا به نور نظام جوړېده، په هغه امن کې د ترقۍ لارې به مو غوښتې او موږ به د خپلې خاورې د خپل وطن خاوندان وو، موږ به هغه فیصلې کولې. نن زه او ته ناست یو دې خبرې ته چې ما په خاورې باندې امن نشته. امن نه محرومه قوم دا د هر شي نه محرومه قوم بللی کېږي. چې امن وموند، ژوند محفوظ، عزت محفوظ، مال محفوظ، بیا هغې ته دا د الله نعمت ده، بیا ترقي لارې هم آزاد شي.
اوس ترقۍ لارې بندې دي، امن نشته. او د اسلام په نظر کې په اول شی امن ده. اسلام نوم د سلامتۍ ده، زما مذهب نوم اسلام ده، بل ته سلامتیا ورکول. زما د عقیدې نوم ایمان ده، بل ته امن ورکول. نو چې د کوم دین په عنوان کې د امن او د سلامتۍ معنا پټوي، خپله اندازه ولګوئ چې آب وطن دپاره، مملکت دپاره او قوم دپاره څرنګه د امن نظام لري. موږ له نظام له تښتو. ما تجربه ده، زه تقریبا له 1988 نه په پارلیمنټ کې یم، په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې ټولو نه ګرانه او سخته مطالبه ده، د اسلام مطالبه ده. که زمونږ حکمرانان وي، که زمونږ اسټبلیشمنټ ده، که زمونږ بیوروکریسي ده، که زمونږ بختورې کورنۍ دي، ټول که یریږي د اسلام نه یریږي. حیران به شو ورته دې خلکو ته چې تاسو څنګه کلمې ویلي دي. او بیا وایي مولوي صاحب موږ هم مسلمانان یو، موږ هم کلمې ویلي دي، موږ هم منځونه کوو، موږ هم روژې لرو، قرآن تلاوت کوو. ما خو نه د ستا په کلمې اعتراض کړی ده، نه مې د ستا په تلاوت باندې اعتراض شته، نه مې ستا په منځ باندې اعتراض شته، نه مې ستا په روژې باندې اعتراض شته. که په کال کې 10 واره حج کوې هم ستا پر هم اعتراض نشته. نو خبره دا ده چې ملک ته څه ورکوې، دا وطن اسلام غواړي. په سن 1973 کې آئین جوړ شوی، او زما آئین وایي چې قانون به د قرآن و سنت تابع وي. زما آئین وایي چې قرآن و سنت منفي وي، یو قانون هم نه جوړېږي. موږ په دغو اسمبلیو کې نفس وخوت. که موږ دا خلک اسلامي قانون سازۍ ته آماده کولی شو، یا د اسلام په ضد قانون سازۍ نه یې منې کولی شو. په دغه وطن کې ټولو نه غټ مشکل دا مسله ده. جمهوریت یوه دعوه خو ده، او د آئین تقاضا هم ده، لیکن یو بې عمله جمهوریت، محض نمایش جمهوریت. نو که مونږ خبره د اسلام کوو، که خبره د جمهوریت کوو، دا د آئین تقاضا ده، د آئین مطابق خبرې کوو. اوس خبره دا ده چې په آئین باندې عمل څوک نه کوي. زما د خولې نه که یو ټکی لاندې باندې ووت، هغه ځای نه راباندې فتوی جاري شي، دا خو ریاست چیلنج کوي. زه چې د آئین مطابق فیصله کوم، زه چې د آئین مطابق مطالبې کوم، زه چې د آئین مطابق د ملک د چلولو خبره کوم، نو زه د ریاست وفادار یم. او ته چې آئین احترام نه کوې، آئین د 100 پاڼو بوج بولې په خپل سر باندې، آئین تا په نظر کې هیڅ حیثیت نه لري، نو د ریاست مخالف بیا ته ریاست ملګری زه یم. خان کې یو 2 هفتې مخکې د قبایلو مشران راغلي وو، 300 منځ کې خلک وو. د هغه جرګې مشوره دا وه چې دا نن جرګه به راغله، او بیا به په مخ باندې پرمختګ دپاره به دغه مشوره کوي خپلو کې.
چې مونږ کوم طرف ته لاړ په کوم خوا به ځو. ان شاء الله العزیز تاسو چې کوم حکم ماته وکړ چې سیاسي رهبرانو یو آل پارټیز کانفرنس ان شاء الله د سیاسي د پښتنو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو اجتماع به کوو ان شاء الله او د هغو په مشاوره سره به مخکې ځو. اخلو په پنجاب کې چې څه وسایل دي د پنجاب بچی د هغو وسایلو مالک ته، په سند کې چې کوم وسایل دي د سندیانو بچي د هغو وسایلو مالکان دي، په بلوچستان کې چې څه وسایل دي د بلوچو په هغې باندې حق ده، او چې په پښتونخوا کې کوم وسایل دي په هغې باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ده. نه امریکې ته اجازه شته چې ما اجازت نه بغیر ما وسایلو ته لاس واچوي، او نه وفاقي حکومت ته حق شته او نه فوج ته حق شته چې هغه په زور جبر باندې زما په وسایلو باندې قبضه وکړي، او که دا سلسلې جاري وي نو بیا به د اسټبلشمنټ د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نه شي. راځئ چې د اعتماد ماحول پیدا کړو. راځئ چې د یو پاکستان د وطن د شهري په حیثیت باندې یو قوم جوړ شو. ستاسو رویو موږ شندلي وو، ستاسو رویو په قومیتونو نوم هم موږ جنګولی یو او د فرقو په نوم باندې هم تاسو موږ جنګوئ. د دغه وطن د فساد سبب هم ته او د دغه فساد سزا مال راکې. دا حقایق ومنو. ظاهره خبره ده چې که په دغو جرګو خبره نه تمامیږي او دوی دا خیال کړی وي چې بس خدا خیر دی یو ځای شي 2 غنټې خپلو کې تېري کړي سره هر یو سړی د زړه بړا وباسي او دې نه بعد دی د هغې وس نه لري، نو انشاءالله انجینیر صاحب که زه د دیني مدرسې دپاره اسلام آباد ته وتایم اعلان وکړئ چې موږ به اسلام آباد ته وځو. نو بیا به خامخا راوځو. بیا که تاوان جوړېږي او که څه وینه به زما توی شي، لیکن د ظالم نوم به ستایي په تاریخ کې، د قاتل نوم به په تاریخ کې ستایي، د جابر نوم به په تاریخ کې ستایي. دا خاوره زما ده، په دې خاورې پیرنګي هم قبضه کړې وه، 200 کاله په ما حکومت وکړو، زما وینه یې توی کړله. نن تاریخ هغه ته قابض وایي، نن تاریخ هغه ته قاتل وایي، نن تاریخ هغه ته جابر وایي، او دا تاریخ په هر وخت کې لیکلی کېږي. نن چې څه صورتحال ده انشاءالله د دې خاورې تاریخ به هم تا ته قاتل وایي، تا ته به قابض وایي، تا ته به جابر وایي. جمعیت علما همیشه له مظلوم قوم سره ولاړ، او زه خو دعوادار یم چې زه خو اولې ورځې نه در سره ولاړ یم. انشاءالله تر پایه پورې به دا تحریک په شریکه چلوم. अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं. اسباب جوړي، امریکا هم اسباب جوړي، هلته انساني حقوقو پاماني کوي، فوجونه راولي. زمونږ حکمرانان هم د هغې په پیروي کې حالات جوړوي د فساد. نو ګرم به هم ته او فساد به هم جوړ کړی،
او بیا به دا جواز وي چې د قبایلي سیمې باندې قبضه وکړي هغه وسایل په خپل لاس کې واخلي هغه حقوق په خپل لاس کې واخلي انشاءالله په دغه پاکستان خاورې باندې به موږ د خپلو حقوقو جنګ کوو موږ د پاکستان وفادار یو پاکستان آئین منو پاکستان نظام منو لیکن په هغې کې ستا جبر منلو ته تیار نه یو نو که خدای خوښه د حقوقو جنګ به په شریکه کوو انشاءالله او چې څنګه تاسو مشوره راکړې ده او کوم قرارداد تاسو پاس کړ دا اعلامیه ده او انشاءالله دغه اعلامیه به مونږ انشاءالله سر ته رسوو په دې به عمل درآمد کوو هغې ته به طریقه کار جوړو او که دا لویه جرګه دا اجازت راکړي چې مونږ د هرې سیمې نه یو څو درانه ملګري راواخلو او بیا هغه په شریکه کښېني او خپل ځان ته د قبایلو دپاره او پښتنو دپاره یوه لاره جوړه کړو الله پاک دې زمونږ دې سیمې ته امن ور نصیب کړي او زمونږ حقوق ته الله تعالی موږ ته په خپل فضل کرم سره راکړي په امن سره دې الله راکړي او په احترام سره دې الله تعالی موږ ته راکړي او له هر قسم فساد او له جګړې دې الله موږ وساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير